زما نوم مطیع الحق دی د برګمټال ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د نیکمو کلی خو سیاست دروغ دی بالکل نه دلته اوښتې چې نه راغلی دی نه چا باندې دلته ډزم شوی دی بالکل دلته امنیت دی برګمټال ولسوالۍ کې لیکن مشکلات ښکته کمده شي او د کونړ حساب کې دی هلته لاره هلته بند کړې دلته خو هماغه لاره دلته کمربند لاره یا شهرهای عمومي هغه بند کړی دی عوامو دپاره بند کړی دی او مریضانو دپاره بند کړی دی نه دا د دیني اصول د نړیوال اصول باندې هغه چلېږي داسې عوامو باندې فیر کوي زنانو باندې ماشومانو باندې مخکې ورځ کې 2 ورځې پورې یو ډاکټره ښځه او یو هغه زوی سره هلته شهید کړی دی 2 ورځې وروسته هغوی هلته نه وړی دی دلته برګمټال ولسوالۍ کې بالکل خیر و خیریت دی لیکن هغه ځای نه دلته راځي هماغه لاره بندې دی هغه لاره کلاو شي بلته هېڅ دغه نشته دی زموږ زما نوم دی عبدالفتاح د برګمټال ولسوالۍ اوسېدونکی یم د مرکز کلي اوسېدونکی یم د برګمټال دا مونږ دلته کې مشکلات زموږ دا دی د پاکستان د فاسد رژیم له طرفه دا کوم لاره چې بند شوې ده د دې د وجې نه مونږ لږ په تکلیف کې یو د پاکستان فاسد رژیم د افغان ځواکونو سره مقابله نشي کولی مخامخ او لیکن ملکي خلکو ته زیان رسوي او لارې بندوي او دغه شانتي دغه مشکلات دی جوړ کړی دي او نور د امنیتي ځواکونو سره مونږ څنګ په څنګ ولاړ یو د برګمټال کلي د برګمټال ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه موجود دي او دفاعي ځواکونه موجود دي امنیت ملي او مکمل دلته کې موجود دي او د پاکستان فاسد رژیم سره د مقابلې لپاره تیار دي او د دوی په څنګ کې ټول عوام خلک د دوی په مقابله کې د فاسد نظام په مقابله کې مونږ ولاړ یو